دا داسې وایرس دی چې د نړۍ ساینسپوهان یې په حرکت راوستی دي. ټول پام پر دې دی چې د انسان معافیت سیستم یې څه ډول ځواب ووایي. پر همدې پوهېدل به له موږ سره مرسته وکړي چې د وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. مهمه پوښتنه دا ده چې که یو ځل په کرونا وایرس اخته شوي یئ بیا ترې ناروغېدای شئ. معافیت څه ډول وي؟ کرونا وایرس نازک سروکي یا ستنې لري. همدا بیا زموږ د حجرو پر سطحه ننوځي. داسې لکه په کیلۍ چې قلف خلاصوي. همداسې وایرس ننوځي او زموږ د بدن حجرې ککړوي. له دې سره د مقابلې لپاره د انسان بدن یو ډول د جګړې مواد یا انټي باډیز جوړوي. همدا مواد بیا د ستونو مخه نیسي. لکه یو سرپوش چې د کیلي مخه ونیسي. د دې معنا دا ده چې وایرس په بیا حجرې ته نه داخليږي او بل جوړه به نه جوړوي. بل اخر وژل کیږي. هدف دا دی چې که وایرس بیا را هم شي همدا په بدن کې جوړ شوي مواد به یې ځواب وایي. یوې وړې څېړنې ښودلې هغه بیزوګان چې یو ځل په دې وایرس اخته شوي وو 1 میاشت وروسته یې 2یم ځل ونه نیول. د انسان په اړه لا هم موږ ډېرو معلوماتو ته اړ یو چې لا نشته. لومړني معلومات ښیي چې د انسان په بدن کې انټي باډیز جوړیږي. خو مهمه ده چې په دې برخه کې لا ډېرې څېړنې وسي چې پوه سو آیا دا هغه انټي باډیز دي چې وایرس به ورسره وژل کیږي او که نه. د وایرس د وژلو انټي باډیز که ډېر وي نو انسان تر ډېره خوندي ساتي. د انټي باډیز جوړول لومړی ګام دی. ساینسپوهان وايي غواړي پوه شي چې د انسان د بدن معافیت څومره وخت دوام کوي. ځکه کووډ 19 نوی دی نو ساینسپوهان مجبور دي وګوري د دې وایرس نورې ورته بڼې کومې دي. تر اوسه چې موږ د دې وایروس په اړه څومره پوهیږو زما لپاره ګرانه ده چې تاسو ته ډاډ درکړم که پر تاسو یو ځل دا وایروس تیر شوی وي نو واقعاً به مو بدن په 1 2 یا 3 کلونو کې دفاعي انټي باډیز جوړ کړي. نو ګرانه ده چې وایو 2یم ځل به نه پرې ککړېږي. کرونا وایرس پر خلکو بیل بیل اغیز کوي. خو آیا د نښو جديوالی معافیت بدلولی شي؟ ځینې کسان چې کووډ 19 باندې اخته کیږي نو دومره ناجوړ شي چې د جدي مراقبت څانګې ته رسیږي. ځینو نورو باندې بیا عادي تیر شي. ساینسپوهان غواړي په همدې پوه شي چې دغه توپیر ولې شته. هغه خلک چې ډېر بد ناروغه کیږي عموما ډېر انټي باډیز جوړوي. هغه چې وایرس پر عادي تیریږي نو لږ انټي باډیز جوړوي. خای دا په دې معنی وي چې هغه خلک چې نښې یې اسانه وي نو معافیت به یې ژر له منځه ځي او که د وایرس بله څپه راشي نو خوندي به نه وي. ساینسپوهان وايي هر څومره ژر چې کېدای شي باید د معافیت په اړه پوښتنې ځواب شي چې بیا وکولی شو له وایرس سره د مقابلې بل ګام واخلو.